د افغانستان د زرګونو نه د میلیونونو شهیدانو وینې نه هېروي. د شهید پر کورنۍ به رحم کوئ، د بندي پر مور پلار به رحم کوئ، د شهید پر یتیم به زړه سوی کوئ، په خاصو مواسمو او مراسمو کې به د شهید پر کور پوښتنه کوئ. د شهید بچی چې ووینئ د خپل بچي په مخ کې به د خپل بچي د ناز هغه د بچي په مخ کې نه ورکوئ. د شهید د یتیم په سر به او د شفقت لاس تېروئ. د شهید مور چې د اختر په ورځ د مبارکۍ زوی نه لري، د هغې مبارکۍ ته به وځئ. په کلي هم خلک چې مشه د چا زوی بندي وي، دغه بندي د پلار سر به داسې سلوک کوي لکه ته چې د هغه زوی یې، د هغه زوی پر دې دین بندي سوی یا شهید سوی دی. د شهید د کونډې خپل ترلاسه سرپرستي وکړي. د هر چا په کور کې شهید شته، د هر چا په کور کې کونډیانې ناستې دي. اوس هم روزمره دا سلسله جاري ده، نوې نوې کونډیانې کېږي. ته چې دلته دا سبقان وویل، ته چې دا فارغه شپې وکړلې، تا هم د هغو شهیدانو د وینو په زور وکړلې چې دا شپږ دېرش کاله په دې ملک کې شوي دي. که زموږ د دې ملک د مجاهدینو جهاد نه وای، اوس به په دې ملک کې روسي نظام، کمونیستي نظام پلی او پیاده وای، د دیني او کفارو راتګ ته به ضرورت نه پیدا کېدلی. خو دا د هغو په ریګو کې ښخ بې قبره شهیدان چې چا ته یې قبر نه دي معلوم، مور پلار یې په قبر کې سره سرګردانه دي، یا تر 15,000 ژوندي لاندې شو. یا په محبسونو کې مړه شول، پر هغه محبس کې چینجانو وخوړل. یا الله څوک نور کار په ژوندي نه دي مې وکتل. یا په سرونو کې مې خونه ټکول شوله. خدایه ارزه ورزله راباندې شوی دي. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. خدایه ستا پر دین چې پر تا مو ایمان دې راسره نېکمرغ کړي. خدایه هر ډول راباندې ستا پر دین راکړې مو مزوره. خدایه دې ملک کې نور اسلامي نړۍ کې خدایه پاکه ستا د دین بیرغ نه پاند ولره. خدایه زموږ دیني فاضلانو ته او نورو منتظرو طالبانو ته ټولو علماو توفیق ورکړي.